هغه پلان چې امریکا پنجاب او طالبانو په لار اچولی و ولسمشر غني پکې څنګه ناکامه کړل؟ امریکا او پنجاب ولې غوښتل چې طالبان قدرت ته ورسوي؟ د دې هر څه حقیقت په دغه ویډیو کې وګورئ. کله چې پر ولایتونو جګړه وه نړیوال او خصوصا امریکا کاملا غلې وه. حتی جو بایدن په څو اونیو کې یو ځل هم د افغانستان اړوند پوسټ نه کاوه. دوی فکر کاوه چې غني بابا د قدرت وږی دی، د خپلې بقا لپاره به جګړه کوي. موږ به د افغان وژنې او افغانستان ورانونې ننداره کوو. د طالب او افغان حکومت د جګړې برابرۍ به هم ساتو. یو څه مهال به یو خوا هم بشپړې بریا ته نه پرېږدو. خو غني په غرب کې وخت تېر کړی. د غرب په اکاډمیک محیط کې اسناد پاتې شوي دي. د غرب د سیاستوالو هر حرامیتوب ورته تر نورو افغان چارواکو بهتره ور معلوم و. بابا د قدرت پروا نه وه ساتلې. د ارګ له ښکلي دربار هم تېر شو. تېښته یې وکړه خو څو ګټې یې هم وکړلې. لومړی دا چې د تېرې 20 کلنې جګړې لپاره چې په تاریخ کې د امریکا د بریا په نامه ثبت شي امریکا له طالبانو سره جوړجاړی کړی و. خو درانه غني د امریکا بریالۍ جګړه او بریالي مذاکرات په وروستۍ نقطه کې د ماتې سره مخ کړه. داسې تېښته یې وکړله چې طالبان یې مجبور کړل چې مسله کابل ته ننوځي. نړۍ ته د رسنیو د لیاري هم وښودل شوه چې طالبان پر افغانستان د زور د لیاري حاکم شول. د امریکا حیثیت یې په نړیواله سطحه کې بیخي ښکته کړ. د امریکا دوه مخیتوب او کمزورۍ یې هم ټولې نړۍ ته ور وښوده. لکه څنګه چې د میوند په جګړه کې افغانان د انګریزانو سره له جګړې ستړي شوي وو، خو د ملالۍ په یوه ټپه یې احساسات وپارېدل او ناکامه جګړه یې بریالۍ کړه. درانه غني هم عین کار د امریکا سره وکړ. که اوس د تاریخ لیکل د افغان یا بهرني مسؤلیت هم وي حتما به لیکي. لومړی انګریزان، بیا روس او ورپسې امریکا هم په افغانستان کې د ماتې سره مخ شول. اوس په دې امریکایي چارواکي هم پوه دي. بله خبره بیا دا ده چې امریکا غوښتل چې طالبان نن سبا یا بله ورځ پر افغانستان حاکم کړي. خو هغوی غوښتل چې طالبان سخت مقاومت وکړي. د افغانستان هر ښار په لکه هلمند یا د بغلان بلاکونو د بازار په ډول د اور په سختو لمبو وسیزي. خو غني د واک تیر شو. جوړ افغانستان یې طالبانو ته ورکړ. ځکه امریکا سخته غوسه هم ده. هغه د بایدن فیسبوکي صفحې ته حتما ننوځئ. په تېرو څو ورځو کې د افغانستان اړوند تر 100 ډېر پوسټونه کړي دي. کوښښ کوي چې د ځان سپیناوی وکړي. له ډېرو پوسټونو یې د اشرف غني سره عقده او غوسه له لرې برېښي. د دې ټولو پوسټونو په کومنټونو کې ورته عامو امریکایانو ډېر سختې کنځلې کړي دي. ډېرو ورته لیکلي دي چې موږ بد کړي دي چې رایه مو درکړې. بل ځل رایه به په سترګو هم ونه ویني چې رئیس جمهور شي. بار و بستره د نوره جمع وه. د بایدن خبرې به هم ټولو لیدلې وي چې ویل یې اشرف غني 2 اونۍ مخکې ما سره په امریکا کې ژمنه وکړه چې زه جګړه کوم، خو دی وتښتېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 2 ځله په مختلفو ویناوو کې وویل چې غني موږ سره ژمنه کړې وه چې تر وروستۍ مرمۍ به جګړه کوم، خو دی وتښتېده. ټرمپ هم 4 ورځې وړاندې غوسه و. رسنیو ته یې وویل چې ما په اشرف غني پخوا هم باور نه کاوه چې زما د لیدنې لپاره امریکا ته راغلی و. ټوله ورځ یې زموږ د سناتورانو ترمنځ منافقتونه کول، زما پر وړاندې یې درول. که بیخي یې لنډه ووایم، غني په خپله تېښته 3 ګټې وکړې. امریکا د تاریخي پلوه په افغانستان کې د ماتې په نامه ثبت کړ. د افغانستان د ښارونو د سیزلو او ورانولو مخنیوی یې وکړ او د لا ډېرې او بې ګټې افغان وژنې مخنیوی یې وکړ. بله خبره دا چې غني د افغانستان حکومت هم په ډېره ځیرکتیا ور تسلیم کړ. ژر ونه تښتېده، ځکه که دی له وخته وړاندې تښتېدلی وای امرالله صالح رئیس جمهور کېده. او هغه ټولو ته معلوم هم دی چې بیا به هغه په رښتیا هم تر وروستۍ مرمۍ د خپل واک د بقا لپاره جګړه کوله. هغه پلان چې د افغانستان د ورانولو امریکا، بریتانیا او پنجاب په لار اچولی و کاملا یې په شعوري یا غیر شعوري ډول ورته عملي کوه. خو غني تر وروستۍ شېبې پاتې شو. هر ولایت یې ور تسلیم کړ، حتی تر کابل یې هم را دننه کړل. بیا ولاړه. که غني غوښتی نه وی طالبان به هېڅکله په عمر کې هم په بشپړ ډول د افغانستان واک په لاس کې نه وی اخیستی. په دغې طالب مشرانو هم پوهیږي. د خوست د زړور ولس چې په جمهوریت له سره هم تېر و، آیا طالبانو په زور نیولی شو؟ د ننګرهار هوښیار ولس چې همیش د نظام ترڅنګ پاتې شوی، آیا طالب به په زور نیولی شوی؟ کابل یې نیولی شو؟ هېڅکله هم نه. مزار کې په اتا او دوستم لاره جوړه کړې وه. غني غوښتل چې د تېرو ټولو نندارو غچ ورڅخه واخلي، خو بد شول. هغوی په حکومتي امکاناتو ډاډه و،
خو غني وخت ته تسلیم کړي وو. هغه پلان چې امریکا، بریتانیا او پنجاب جوړ کړی وو چې د حکومت او طالبانو په خپل منځي جګړه کې به افغانستان وران شي، غني له منځه یوړه. تر څو چې بیا دوی د افغان وژنې او افغانستان ورانونې ستراتیژیانې جوړوي، افغانان او افغانستان به ارامه وي. په دې پوهیږو پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، خو دا چې څومره نفوذ لري هیڅوک یې دقیق درک نشي کولی. خو د طالبانو د راتلونکو کړنو څخه وروسته پوهېدلی شو چې که طالبان هڅه او ځیرکتیا وکړي د پاکستان تر نفوذ ځان خلاصولی شي. دا جوړ افغانستان هم له ورانولو ژغورلی شي. دیوه خپلواک ودان افغانستان په هیله. لیدونکو ډیره مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. په دې اړه تاسو هم خپل نظرونه راسره کولی شئ، په کومنټ کې شریک کړئ. د یوټیوب چینل مې سبسکرایب در سره هیر نه کړئ. تر بیا الله مو مل شه.